تازه پریکړه واګه بندر به د افغان صادراتو پر مخ خلاص وي. د افغانستان طالبانو اړوند چارواکو هیواد ته له راغلي پاکستاني سوداګریز پلاوي سره پریکړه کړې ده چې تر دې وروسته به افغانستان کولی شي چې د واګه بندر له لارې هندوستان ته په ازاده توګه صادرات ولري. د باختر ایژانس د خبر له مخې په دې لیدنه کې دغه راز پریکړه شوې ده چې وروسته له دې به د افغانستان لارۍ د پاکستان ټولو برخو ته آزاد تګ راتګ کوي او پاکستاني لاریو ته هم ورته اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. د ډبرو سکرو قیمت به په خپل حال وي. په صادراتو او وارداتو کې به اسانتیاوې برابریږي. تورخم او سپین بولدک بندرونه به 24 ساعته او درې نور بندرونه به 12 ساعته خلاص وي او دغه راز پاکستان مکلف دی چې ټولې غیر قانوني اخاذې بندې کړي. درنو کتونکو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.